زیر ناپ یعنې د نوم نه لاندې ویښتان اخیستل د بغلونو یا د شرمګاه ویښتان اخیستل په یو داسې طریقه چې په دغه طریقې سره ستاسو کوم جنسي جسماني خواهش دی دا هم زیاتیږي، په دې طاقت کې اضافه کیږي او ورسره په یو داسې موضوع په یو داسې طریقه باندې تاسو پوهوم چې تاسو به ترې ډېره زده کړه وکړئ چې هغه یو داسې طریقه ده چې په کومه طریقه باندې د دغه ویښتانو اخیستلو سره ستاسو دغه خواهش چې دا نور هم زیاتېدلی شي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې هسې خو هر څوک چې دی که هغه بلوغت ته رسېدلی دی نو هغه د ویښتانو اخیستل دا په هغه باندې فرض دي، دا به اخلي ځکه چې دغه ویښتان چې دي دا څه وخت پس ډېر زیات غټېږي. اول خو دا خبره په یاد وساتئ چې دغه ویښتانو مدت یعنې موده چې ده دا 40 ورځې ده. 40 ورځو نه به زیات نه اړوي. 40 ورځو په دوران کې د زر د بغلونو یا د شرمګاه کوم ویښتان چې دي دا واخیستلی شي. دویمه خبره چې ډېره ضروري ده، ځینې کسان چې دي هغوی پنډی هم ورسره صفا کوي یا نور کوم ځایونه چې دي غیر ضروري نو هغه صفا کوي. نو داسې نه دي پکار. کوم ځایونه چې د خېټې نه کوم ښکته ځای دی یعنې د خېټې حد چې ختمیږي دغه ځای نه واخله تر شرمګاه پورې کوم ځای چې ستاسو په اودس کولو کې خایل کیږي نو هغه ځای اخیستل پکار دي او هغه پاک صفا که واخیستل شي نو تاسو په اودس کې به درته هم نه خایل کیږي، یعنې تاسو ته به مثلا جوړیږي او ستاسو دا وجود چې دا به ورسره پاک صفا کیږي. لکه څنګه چې موږ ویل 40 ورځو کې دننه دا اخیستل پکار دي. خو دویمه خبره دغه وه چې د شرمګاه دغه حد چې کوم دی دغه ځای پورې اخیستل پکار دي. او درېیمه خبره ده چې ځینې کسان چې دي هغوی د ویښتانو صفا کولو کوم بال صفا چې دی هغه استعمالوي. د ښځو دپاره دغه تر یو حده پورې سمه ده، خو سړي ته پکار دي چې د بلیډ استعمال وکړي او ځان پاک صفا کړي په دغه سره. نو دې سره چې دی ستاسو جسماني قوت یې دا زیاتېدلی شي او که د ویښتان زر واخیستلی شي نو دا تاسو ته نور هم تقویت او طاقت درکولی شي. نو که زما د ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. آینده کې به هم تاسو سره نور هم دغسې معلومات شریکېږي.